سکینه حسنی است، باشنده هلمند. پانتون پست استاد هستم فعلا در دپارتمان کامپیوتر ساینس، مضامین پروگرامینگ و همچنان در پالوش دیگه مضامین است که تدریس میکنم. رشته ما از انفارمیشن تکنولوژی فارغ شدم، لیسانس هستم. تحصیلات ابتدایی و لیسه را در لشکرگاه خواندیم. اول سی اوج کردی بنزه یا چی شدوی مشکل درایور یوازی نشده چی سمی درایور در جامعه سنتی ما که مثلا برای خانم‌ها آسان است یعنی که تعلیم کنه یا درس بخونه، قطعاً که خصوصا در محیط هلمند از زمین دوران مکتب که من یادم خیلی مثلا جامعه است که مثلا فامیل شاید اجازه بده، جامعه است که تاثیر میکنه سر فامیل هم اجازه نمیده و آسان هم نیست. بازم به مرور زمان خوبتر شده رفته، مثلا مثل وقتای اول که دخترها یا خانم‌ها اجازه نداشت تعلیم کنه فعلا بهتر شده. مثلا من میدیدم نه تنها ما فامیل ما یعنی پدر ما شاید ما موانع یعنی مشکلات سر راه ما بوده، ولی این بوده که ما پدر ما خودش نخواسته بلکه جامعه نخواسته. مثلا از جامعه کسی نرفته یا مکتب نبوده که مثلا پدر بگه یا امروز نرو، یا مثلا روزایی که انفجار شده از خاطر یک انفجار ما یک هفته شاید مکتب نرفته باشیم. بازم خوشبختانه خواندیم درس، یعنی زیاد سختم نیست و آسان خوب بیخی نیست. بازم خوب است یعنی اقدام میکنه خانم‌ها خودشان جرأت کنه برای درس بخونه خوبتر میشه. مضمون استاد شما ده شزه ده یعنی شزینه ده مرد دا استاد چې درس کوي مرد د ځان سره ډیر خاص کوي سو ډیر یو عبرت هم ځنه اخته سو دغه چې یو شزینه استاد مرد ولر د مرد درس راکې چې ځکه چې مرد نه او د شزینه د دونه مشکلات په مقابل کې بیا هم ناراضي شزینه مشکلات د کورنۍ مشکلات په ډیر بیا هم د مرد درس راکې باوجود د دونه مشکلات چې زموږ په ټولنه کې دي دا راځي موږ ته درس وایي او موږ د دې سوي الهام خو یو اخذ زنده کوو چې ترڅو موږ خپل د کورنۍ ښځینه غړي مکتب ته واستو تعلیم باندې وکړو ترڅو هغوی هم داسې یو ځای ته یو ورځ ورسېږي. زموږ په پښتنو کې دا یو ډېر ناوړ عمل دی چې خپل ښځینه نه پرېږدي دې ته چې تعلیم وکړي او داسې یو ځای ته ورسېږي. فامیلای افغان فیصدی به 100% اگه ما ببینیم خیلی فیصدی کم است که دخترها رو تشویق کنه که درس بخونه. شاید اکثر فامیلا زیاد تشویقی از اینکه زبانان که برین بخوانین نیست. استفاده شدن در پیش مردها سخت نیست برای ما که تدریس کنم و همچنان یک راه مثبت است و خصوصا جوانایی که امروز میبینیم تحصیل کرده میبینه که یک خانم که میخواد یک تحصیل کرده چقدر کوشش داره، خودشان یک مرد هستن شاید فکر کنم زیادتر کوشش کنن، نه تنها بر خودشان بلکه فکر کنم به فامیلشان یک چیزی باشد که بگه که خوارشم میتونه یک روز یک همچه افتخاری باشن. ما در خدمت وطن خود هستم و جوانای وطن خود که میتونم در خدمتش باشم، چی از طریق تدریس باشد یا چی پروگرام های دیگه باشد ما در خدمت هستم. ښځینه او تعلیم خو ډیر مهم دی په دې خاطر چې موږ ښځینه په هر څنګه هر برخه کې اړتیا لرو. که ښځینه په مثلا طب بخش وي د تعلیم بخش وي، مثلا که څوک کوم ښځینه ځي و مکتب ته نو باید ښځینه استادان وي.